او بل طالبانو که تاسې دا بل ټکي ته فکر لیس البر ان تأتوا البیوت من ظهورها دومره قمقل خلک ول احرام به یې چې وتړو په دروازه به نه راننوتل کوټې ته هسې به په شا د دیوال راواوښتل ولې خاندئ ولې نادره ده رواج ده که نه دین نه و طالبانو تاسې هم داسې ډېر رواجونه کوئ هغو پورې بیا ولې نه خاندئ موږ تاسې په خپل ژوند کې څومره ډېر رواجونه کوو کوو یې کوي نه کوو نو هغه رواجونو پورې ولې نه خاندئ یو ورځ مې چاته ویلي په دا داسې چارۍ څه په قبر باندې ټک وي چې خاوره پرې واچي داسې ټک وي مل دا ولې وایي دا هلته چې وغورځېږي یعنې جبریل علیه السلام نه دې خواته ډېر نږدې مه راځه که نه چې چاته وایي چې دا کتاب کې نسته وي د ما د پلار و نیکه دا کار کړی دی ته په ما باندې که نو پلار و نیکه معتبر سو که دین کم کتاب کې ده زمونږ د حنفي فقه نه شافعي حنبلي مالکي کې کم کتاب کې ده الله دې وکړي طالبانو چې موږ څوک پرېږدو رواجونه پرېږدو او رواجونو نه یو څنګ ته لکه پرون مې درته ویلی او دا داسې نه ده طالبانو تاسې به وایي نه یې پرېږدي انشاءالله تر اوسه افغانستان کې به کله چې 4 رکعته تراویح وکړي بیا به یې څه ویلي سبحان ذي الملک والملکوت سبحان نور به غوږ ورته نیولي په دې کې ثواب شته ثواب خو په قرآن کې ده چې غوږ ورته ونیسي ذکر چې څوک کوي ذاکر ته ثواب ده تسبیحات ویونکي ته ثواب ده غوږ نیونکي ته خو ثواب نشته ولې ملیانو نه ورته ویلې چې تاسې دا کتاب ښه وګورئ چې د ترویحه کې به ټول ناس خلک څوک وایي نو ټول یې ولې نه چا نه ورته ویلې اوس ملیان الحمدلله ورځ تر بلې ده اگر چې اوس هم وایي نه ما پلار و نیکه هم دا ویلی ته یې ولا کړه علمي میدانونو کې انسانان پې پوهېږي چې هلته د کتاب عبارت وګوري جمع راغلي او یسبحو او یهللو او یقرؤو ټول کوي طالبانو یو نه کوي کرا به طالبانو کار را برابر شي ډېر را برابر شوی